د ایران او اسرائیلو ترمنځ شخړو دوام نړیوالې اندېښنې درانه تلفات او د ایران د رهبر غبرګون. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د آرام ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمه خبرونو ته. د اسرائیل او ایران ترمنځ د نښتو په شپږمه پرلهپسې ورځ د تهران په مرکزي او شمالي سیمو کې په ځلونو د خطر زنګونه اوریدل شوي او ډیری اوسیدونکي یا په کورونو کې پاتې کېدل غوره کړي دي او یا د دغه ښار پریښی دی. له بلې خوا د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای د متحده ایالاتونو د ولسمشر ټرمپ د وروستي خبرداري په غبرګون کې چې ایران باید له قید او شرط پرته تسلیم شي په یوه پیغام کې ټینګار کړی چې د ایران ملت به د ګواښونو پر وړاندې تسلیم نشي. خامنه‌ای زیاته کړې چې ایران به د تپل شوې جګړې پر وړاندې ودرېږي. د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای ویلي هغه څه چې امریکا به په دې برخه کې زیان وویني له هغه زیانه به په ځلونو ډیر وي چې کېدای شي ایران ته ورسیږي. که امریکا د ډګر ته دننه شي او پوځي حضور پیدا کړي نو دا به یو له شکه پرته نه جبرانېدونکی زیان وي. نن چهارشنبه د اټومي انرژۍ نړیوال اژانس تایید کړه چې په تهران او ګراج کې د سنټریفیوژ جوړولو 2 مرکزونه په نښه شوي دي. د ایران سپاه پاڅېداران اعلان کړی دی چې د خپلو عملیاتو په 11مه څپه کې له فتح هایپرسونیک توغندیو چې 1400 کیلومتره لرې هدف په نښه کولی شي کار اخیستی دی. د دوی په وینا ځینې دغه توغندي د اسرائیلو له دفاعي سیسټمه ورتېر شوي او پر خپلو موخو لګېدلي دي. بلخوا د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو له اسلامي هیوادونو غوښتي چې د اسرائیلو د بریدونو پر وړاندې د ایران ملاتړ وکړي. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو وویل چین د خلکو جمهوریت حکومت، روسیه، ترکیه، د خلیج د همکارۍ شورا حکومتونو، قطر، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان، کویت او د نړۍ د سویل ټولو هیوادونو په ځانګړې توګه مسلمانو هیوادونو ته وایم راځئ چې د سولې په لټه کې د ایران ملاتړ وکړو او په سوله کې د ژوند کولو حق ولرو. راځئ چې دا لیونتوب پای ته ورسوو. روسیه، چین، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو له خپلو وګړو غوښتي چې ژر تر ژره د ایران او اسرائیل پرېږدي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران روغتیا وزارت اعلان کړی دی چې د اسرائیلو د هوایي بریدونو په پایله کې تر اوسه د 4 خبریالانو په ګډون لږ تر لږه 585 کسان وژل شوي دي او 1426 کسان نورو ټپیان شوي دي.